د غزني په 300 بستریز حوزوي روغتون کې یو ځل بیا د سترګو وړیا درملنه او عملیات پیل شوي. مسؤلین وایي دا ځل به تر 1000 پورې د سترګو ناروغان وکتل شي او 220 هغه کسان چې سترګې پردې لري جراحي عملیات به یې وشي. د غزني کې په ورته مریضان زیات وو. د بل ځل لپاره د درانه مقام د وزارت نه بل کمپاینر د موږ ولایت ته چې د هغې په واسطه باندې باید شمېرې څنګه شاهدان وو تر 200 اضافه عملیاتونه د موږ سره اجرا کېږي او د 1000 شاوخوا به مریضان ورسره کتل کېږي. پي ډي مریضان د سترګو لپاره به کتل کېږي. هغې ته به په لسګونه جوړه عینکې او د ورځې مطابق دوا ورکول کېږي. ورته مهال د سترګو ناروغان خوښ دي چې د دوی درملنه په وړیا ډول ترسره کېږي. نو موږ دغسې خدماتو ته ډېر خوشحاله یو چې خدای دې وکړي دا خلک نور هم راشي له موږ سره دغسې کومک او مرستې وکړي. موږ یې ډېر منندوی یو. پوښتنه دا ده چې دوامداره شي. دلته خلک غریبان دي نه رسېږي. دلته چې دا اوس انتظار موږ کړی دی له پرونه راسي ډېر په تکلیف شوي یو چې یخ هم ده زمه یم ده دا د غریبي په خاطر او باد سړی دلته نه راځي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې دا پروسه به 12 ورځې دوام ولري.